الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا منگا پا سورة المائده کی لگیو، عفوا منگا پا سورة النساء کی لگیو، او پا سورة النساء کی منگا یوسل اتپنزوستم نمبر آیت ترسیدلیو، او نن با انشاءاللہ دا یوسل نه پنزوستم نمبر آیتنا شروع کو بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، او نشتی سوک دا اهل کتابونا مگر خامخا ایمان بروڑی پاغ باندی مخی دا مرگ دا غنا. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، او پورز دا قیامت بی آغا پا دوی باندی گواہی ورکون کے. ترشیو ایتونو کی غدر او خیانت د یهودو ذکر کېدو چې دا دومره لوی مجرمان دي، دوی غټ غټ ګناهونه کړي، د هغې د لاسه د عذابونو او د لعنتونو مستحق ګرځېدلي. لکه بعض دا دي چې یو خود الله سره چې څومره لوزونه عهدونه کړي دي هغه ټولې مات کړي. دویم د الله سبحانه وتعالی در علیگلی شو دلائلو او معجزاتو نے انکار کرے. دا انبیاء علیهم السلام یو لوی ډله دوی قتل کړي ده، او دومره ظالمان دي چې ښه په تکبر سره یې ویلي چې او منګه عیسی علیه السلام وجلی دی. نو دغه یو سل اوه پنځوستم نمبر آیت کې الله وایي چې وما قتلوه، یقینا هغه دوی وجلی نه دی، اخو الله اوچت کړی. عیسی علیہ السلام الله اوچت کړی دی، یهود په دې خبره کې دروغجن دي. اوس دې آیت کې الله دا وایي او نشتی څوک د اهل کتابونه مګر خامخا ایمان به راوړي په عیسی علیه السلام باندې مخکې د مرګ د هغه نه. د دې څه مطلب شو؟ واضحه معنه دلته دا ده، موږ به اوږدو خبرو له نه ځو او نه به اوږدو تفسیرونو له ځو، او نه موږ سره وخت شته د دې چې موږ اوږدې خبرې وکړو. مختصره واضحه خبره هغه دا ده چې کله عیسی علیه السلام په آخر زمانه کې راکوشي، او دا د حدیثونو نه ثابته ده، بخاري کې، په صحیح مسلم کې، په نورو کتابونو کې دا بغیر د شک نه خبره ده چې عیسی علیه السلام به راکوزیږي دې دنیا ته بیا، او هغه به انصاف کوي، صلیب به ماتوي، خنزیر به قتلوي، جزیه به ختموي، یعنی صرف په اسلام قبلیږي بس. کله چې عیسی علیه السلام راغی په آخر زمانه کې، نو بیا په هغه دور کې هر یهودی او نصرانی د هغه د مرګ نه مخکې به په دې خبره ایمان راوړي چې عیسی علیه السلام یهودیانو نو قتل کړی او نه یې پانسي کړی. دلته مطلب دا دی چې نشتی څوک د اهل کتابونه مګر خامخا ایمان به راوړي، یعنی تصدیق به وکړي د دې خبرې د مخکې مرګ د هغه نه چې نه د یهود نو قتل کړی او نه د پانسي کړی شوی، د ټول خبرې د دروغ ووي. فبظلم من الذين هادوا، بس په سبب د هغه ظلم، یا بس په سبب د ظلم د هغه کسانو چې یهودیان دي. ظلم نه مراد لوی لوی ګناهونه دي چې مخکې ذکر شو او بعض دلته ذکر کیږي. حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم
حرام کړل موږ په دوی باندې پاک شینا چې حلال کړی شوي دوی لره د دوی د ګناهونو دلاسه الله په دوی باندې پاک او مزیدار خوراکونه هغه یې الله وایي ما پې حرام کړو وبصدهم عن سبیل الله کثیرا او په سبب د منع کولو د دوی د لارې د الله نه ډېرو خلکو لره دا هم د هغوی یو لوی ظلم و چې کوو به بل کار به دا کوو واخذهم الربا وقد نهوا عن او په سبب د اخیستو د هغوی سود لره او حال دا چې دوی منع کړی شوي وو د هغې نه بل کار به دا کوو واکلهم اموال الناس بالباطل او خوړل د دوی مالونو د خلکو لره په ناروا طریقې سره د دې دلاسې په الله دا پاک شیزونه او دا مزیدار شیزونه حرام کړي وو واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما او تیار کړی دی موږ کافرانو لره د دوی نه دردناک عذاب لكن الراسخون في العلم مگر مضبوط په علم کې منهم د دوی نه والمؤمنون ومؤمنان وصله د هغه یهودو صفت کوي چې ایمان یې راوړی علم ورسره و په دې علم کې مضبوطوالی په علم کې څه ته وایي درته یو اهمه فایده ذکر کړم مضبوطوالی په علم کې د ټولو نه مخکې دې ته وایي چې یو سړی په علم باندې عمل کوي دا د ټولو نه لوی مضبوطوالی دی په علم کې د بیا وروستنۍ مسله ده چې ډېرې مسلې ورته یادي او پخې ورته یادي او ویرېږي ترېنه او دا به نورې مسلې دي صحیح دی چې دا په دې کې دننه راځي خو اهمه مسله مضبوطوالی په علم کې هغه دا دی چې ته څه یې زده کړي اگر کله یې خو بیا به ته عمل کوې دلته مراد هغه یهود دي چې په دې خپل علم عمل کړی او ایمان یې راوړی و يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ایمان لري په هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی تا ته او په هغه چې نازل شوی دی مخکې ستا نه والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة او زه صفت کوم د پابندي کوونکو د مانځه او ورکوونکي د زکات والمؤمنون بالله واليوم الآخر او ایمان لرونکي په الله او په ورځ د آخرت اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما دغه کسان خامخا ورکوو به دوی ته لوی اجر اوس الله دې خبرې جواب کوي تفصیلي مخکې اهل کتابو دا وایي که نه چې یسألک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء چې اهل کتاب تا نه دا تپوس کوي چې او تا ته دا وایي چې ته ولې د موسی علیه السلام په شان تورات په یو ځای نه راوړي پکار دا دی چې ته د هغه په شان کتاب راوړي په یو ځای دا څه چې لږ په تا رانازلېږي نو الله په دې کې جواب کوي چې مخکې هم ستا نه ډېر پیغمبران راغلي دي او هغوی ته ما دغه شان وحي کړې ده لږ وحي مې ورته رالېږلي لکه څنګه چې مې تا ته رالېږلې ده نو داسې خبره نه شوه چې وحي په یو ځای راځي او که لږ راځي خو دا دوی هسې بانې وي إنا أوحينا إليك كما أوحينا یقینا منګه وحي کړي د تا ته لکه څنګه چې وحي کړي ومن إلى نوح والنبيين من بعده نوح علیه السلام ته او نورو پیغمبرانو ته ورستو د هغه نه وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب او وحي کړي ومن ابراهيم او اسماعيل او اسحاق او يعقوب عليهم السلام ته والاسباط واولاد داوود ته وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان او عيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان عليهم السلام ته
وآتينا داود زبورا او ورکړو موږ داود علیہ السلام ته زبور ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل او وحی کړی د موږ نورو پیغمبرانو ته چې بیان کړی دی موږ د هغوی ته باندې مخکې د دینه ورسلا لم نقصصهم عليك او نورو پیغمبرانو ته هم چې بیان نه دی کړی موږ د هغوی په تا باندې داسې پیغمبرانو شته الله وایي چې په دې قرآن کې ما د هغوی تذکره ګورې تا ته نه دی کړی پیغمبر هغوی ته ما وحي کړی ده بعضو پیغمبرانو تذکره بیا په قرآن او په حدیث کې راغلی او د بعضو نشته زموږ په ټولو باندې ایمان دی د کومو چې نومونه ذکر دي کتاب یې ذکر دی په هغو باندې زموږ تفصیلي ایمان دی د کومو چې نوم موږ ته نه دی معلوم کتاب نه دی معلوم موږ ته نو په هغو باندې زموږ اجمالي او غونډ ایمان دی وکلم الله موسی تکلیما او خبرې کړي دی الله د موسی علیه السلام سره په خبرو کولو سره الله د موسی علیه السلام سره خبرې کړي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي په حقیقي معنو سره کیفیت یې موږ ته نه دی معلوم نور په دې باندې زموږ ایمان دی چې الله د یو حقیقي صفت دی چې هغه خبرې کوي رسلا مبشرین ومنذرین لیږلي دي موږ پیغمبران زیری ورکونکي او یره ورکونکي لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل د دې دپاره چې نشي د خلکو دپاره په الله باندې بانه یا حجت وروستو د لیږلو د پیغمبرانو نه ده الله دې دپاره پیغمبران رالیږلي چې یره ورکوي د الله د عذاب نه زیری ورکوي مؤمنانو ته او بله ده چې سبا له به څوک د قیامت په ورځ دا ونه وایي الله ته چې الله نو تا پیغمبران نه ورلیږلي نو الله وایي چې ما هغه ټول هغه باني د دې خلکو هغه ختمې کړي دي او حجت مې پې قایم کړی دی وكان الله عزيزا حكيما او دی الله زورور حکمت والا اوس الله سبحانه وتعالی دا خبره کوي په دې روان آیت کې که څوک دا سوال وکړي چې د یهودو لوی لوی علما هغه د دې پیغمبر د پیغمبرۍ ګواهي نه کوي نو دی به پیغمبر وي الله وایي زه یې ګواهي کوم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه مگر الله گواہی کوي په کتاب چې نازل کړی دی تا ته نازل کړی دی په خپل علم سره والملائکة یشهدون او ملائک گواہی کوي وکفى بالله شهیدا او پوره دی الله گواہی ورکوونکی که څوک گواہی کوي که نه کوي خو الله گواہی کوي که نه اوس دې نه بعد الله سبحانه وتعالی د هغه خلکو انجام به بیانوي چې کفر اختیار کړی او نور خلق د الله د دین نه اړې دي خلکو انجام به بیانېږي ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله یقینا کسان چې کفر کړی دی او منع کوي خلک د لارې د الله نه ده قد ضلوا ضلالا بعيدا یقینا گمراه شول په گمراهۍ لرې سره ان الذين كفروا وظلموا یقینا کسان چې کفر کړی دی او ظلم کړی دی لم يكن الله ليغفر لهم ندي الله چې بخانو کې دوی ته ولا ليهديهم طريقا او نه چې وښیي دوی ته لاره الا طريق جهنم مگر لاره د جهنم خالدين فيها ابدا همیشه به یې په هغې کې همیشه وكان ذلك على الله يسيرا او دې دا کار په الله باندې اسان اوس به ایمان طرف ته ترغیب ورکوي یا ایها الناس ای خلکو
قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم یقینا راغلی تاسو ته رسول په حق بیانولو سره د طرف د رب ستاسو نه فآمنوا خیرا لکم نو ایمان راوړئ دا به غوره ستاسو دپاره وان تکفروا او که تاسو کفر کوئ فإن لله ما فی السماوات والارض یقینا د الله په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي که تاسو کفر کوئ الله بېنیازه دی د ځمکې او د اسمانونو باچایي چې د چایي نه هغه چاته ضرورت نه لري چې هغه ایمان راوړي وکان الله علیما حلیما او دی الله پوهه حکمتون والا اوس به د اهل کتابو اصلاح کي چې هغوی په دین کې غلو کوله د حد نه به تېروتل الله ورته غلو به نه کوئ یا اهل الكتاب کتاب والو لا تغلو فی دینکم زیاتې مه کوئ په خپل دین کې ولا تقولوا على الله الا الحق او مه وایئ په الله باندې مګر حق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله یقینا مسیح عیسی علیہ السلام زوی د مریم علیہ السلام رسول د الله دی وکلمته او کلمه د هغه ده کلمه د هغه ده یعنې کلمه د کن نه پیدا شوې دې وضاحت ما مخکې کړی القاها الى مریم وروح من چې وراچولی د مریم ته وروح دی د طرف د الله نه وروح من مطلب دا دی یعنی یو روح دی د هغه روحونو نه چې الله پیدا کړی ځکه د الله طرف نه شو دا روح د الله طرف نه ده دې معنی دا نه چې دا د الله عیسی ده والعیاذ بالله او یا د الله زوی شو نه نه مطلب دا دی چې دا هغه روح نه پیدا دی کوم روح چې د الله د طرف نه ده الله پیدا کړی ده دا اوس هغه صحیح مقام دی د عیسی علیه السلام الله وی دا مقام وله ورکوي هغه د الله پیغمبر و د الله بنده و زیاتې به نه کوي وی دا زمونږ دپاره هم دا نصیحت دی زمونږ په دې امت کې هم داسې خلک شتي بعض راولګي نو پیغمبر نه د بشریت نه وباسي نور دی وی جي او څوک وایي چې هغه حاضر ناظر دی او څوک وایي د هغه سره علم الغیب دی او څوک د الله درجې ته ورسي را مدد شه ورته وایي او چغې ورته وایي نو ګوره څومره ظلم یې وکړو صحیح د پیغمبر اوچت مقام دی خو دغه مقام خو یې نه دی چې سړی الله ته ورسوي عیسی علیه السلام ډېر ښه سړی و پیغمبر اوچت سړی و اوس یو نصرانی دا وایي چې الله زوی نو دا خو زیاتې کوي بیا که نه حق به بیانې چې کوم مقام دی پیغمبرانو دی هم هغه مقام به ورکوي نه به زیاتې کوي نه به کمې کوي بعض خلک پیغمبر اوچت کړي د هغه خپل مقام نو د الله درجې ته یې ورسوي او بعض څیزونه کړي لمنډ یو عام امتي ته جوړ کړي نو که ته ورته د دې پیغمبر یو حدیث بیان کړي چې دی به د حدیثو په مقابله کې د مولا او د امام او د مذهب خبرې کوي نو دې ته لمنډه عام سړی جوړ کړو که نو نه به کمې کوي نه به زیاتې کوي فآمنوا بالله ورسله نو ایمان راوړئ په الله باندې او په رسولانو د هغه ولا تقولوا ثلاثه او مه وایئ چې الهه درې دي د هغوی د عقیده چې درې دي عیسی او مریم علیهم السلام او الله یا عیسی علیه السلام او جبریل روح القدس او الله الله وی داسې مه وایئ انتهوا خیر لکم من شي د دینه دا به غوره ستاسو دپاره انما الله اله واحد یقینا الله حقدار د بندګۍ یو دی سبحانه ان یکون له ولد پاک دی د دې نه چې شي د هغه دپاره بچي له ما فی السماوات وما فی الارض د هغه په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي وکفی بالله وکیلا او پوره دی الله ذمهوار نو بیا به نصاراو دا وایي دا خو د عیسی علیه السلام بېادبي ده چې موږ هغه ته د الله بنده ووایو او دومره غټ سړي ته وایي د الله بنده څنګه ووایو نو دا اوس دا کمقلان دي دا غټ بنده چې تاسو ورته وایي دغه الله پیدا کړی دی دا د هغه مخلوق دی
نو څنګه ته وایې چې درته څنګه د الله بنده ووایم الله څه وایي لن یستنکف المسیح هیڅ چېرې نفرت نه کوي مسیح علیه السلام ان یکون عبدا لله د دې نه چې شي بنده د الله دپاره ولا الملائکة المقربون او نه هغه ملائک چې نږدې دي الله ته عیسی علیه السلام دا په خپله بد نه ګڼي هغه وایي زه د الله بنده یم تاسو وایي نه نه موږ څنګه هغه ته د الله بنده ووایو او څوک چې د الله بندگی د دې نه نفرت کوي او بدې ګڼي د هغوی انجام بیا واوره ومن یستنکف عن عبادته ویستکبر او څوک چې نفرت کوي د عبادت د الله نه او ځان لوی ګڼي فسيحشرهم إليه جميعا نو زر د چې جمع به کړي دوی لره الله خپل ځان ته ټول هلته به بیا عذاب ورکوي انجام به سي فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات پس هر چا کسان دي چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي فیوفیهم اجورهم نو زر ده چې پوره به ورکړي دوی ته اجرونه د دوی ویزیدهم من فضل او زیاتي به ورکړي دوی ته د خپلې مهربانۍ نه واما الذین استنکفوا واستکبروا او هر چا کسان دي چې نفرت یې کړی د الله د عبادت نه او ځان یې لوی ګڼلی دی فیعذبهم عذابا الیما نو عذاب به ورکړي هغوی ته عذاب دردناک ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا او نه به مومي دوی د خپل ځان دپاره سوا د الله نه دوست او نه مددګار اوس الله وایي چې یقیني خبرې زما دي په دلایلو باندې مزین خبرې زما دي نو بیا راشي همدې طرف ته يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم اي خلقو يقينا راغل دي تاسو ته يقيني دليل د طرف درب استاسنا وأنزلنا إليكم نورا مبينا او را لګلې د منګ تاسو ته رڼا ښکاره الله وی دې آیت کې اصل کې دعوت دی چې دا ښکاره دلایل درغلي دي دا رڼا درغلې ده ښکاره نو په دې باندې ایمان راوړئ او چا چې په ایمان راوړو بیا دغه کامیاب خلک دي نو واوره فاما الذین آمنوا بالله واعتصموا به بس هر چا کسان دي چې ایمان یې راوړو په الله او مضبوط یې ونیو دا قرآن واعتصموا به د الله دین مضبوط راونیو یا په الله باندې توکل وکړو دا معنی هم صحیح ده الله ته ځان وسپارو فسيدخلهم في رحمة من نو زر ده چې داخل به کړي دوی لره په رحمت خپل کې د خپل طرف نه وفضل او په مهربانۍ کې ويهديهم إليه صراطا مستقيما او روان بکی دوی لره خپل ځان طرف ته په نیغه لاره یستفتونک تپوس کوي دوی ستانه و دا آیت نازل شوی دی جابر بن عبدالله رضی الله عنه مبارکې وایي ده دا تپوس کړی هغه په خپله وایي چې زه بیمار وم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله زما تپوس ته راغی نو وی دا اودس هغه اوبه هغه په ما راواچولې بس زه په هوش کې رالم وی ما ورته چې یا رسول الله زما بچي نشتي پلار مې نشتي مړلی صرف خویندې مې دي نو زما د میراث به څه حکم نو الله دا آیت نازل کو قل الله یفتیکم فی الکلاله ته ورته ووایه الله حکم درکوي تاسو ته په باره د میراث د میراث کې کلاله نه بره څوک شته او نه لاندې څوک شته او که تاسو ته یاد وي سورة النساء په اوله کې هم د کلاله یو مسله راغلې وه خو هغه کس دی چې خویندې ورونه دې پاتې شو خو هغه خویندې ورونه چې هغه سره په مور کې شریک دي دلته چې کوم خویندې ورونه بیانېږي هغه ورونه او خویندې چې د مور او پلار دواړو نه دي یا صرف د پلار نه دي نو د هغوی نه ورسره رشته پخه ده
ها ان امرؤ هلك که یو سړی مړ شي لیس له ولد چې نه د هغه دپاره بچي وله اختن او د هغه دپاره خوري فلها نصف ما ترک نو د هغې دپاره نیم د هغه مال دی چې هغه پرېښیي. دا مسله مختصر به بیان کو اگر که تفصیل وخت نه دی. یو سړی مړ شو او صرف خور ته پاتې شوه نو نیمه حصه به هغې ته میلاویږي د مال. ښه دغه شان یو سړی مړ شو او یوه لور یوه نوسۍ یوه خور پرېږدي نو بیا د لور دپاره نیمه حصه د نوسۍ دپاره شپږمه حصه باقي درېیمه به خور ته میلاویږي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دا فیصله کړې ده صحیح بخاري کې شتي. الغرض دلته الله وایي چې د دې خور دپاره که یوی نو بیا نیم مال دی. وهو يرثها ان لم يكن لها ولد او دا رور به میراث وړي د خور نه د ټول مال که چېرته نه یې هغې لره اولاد. که چې د خور مړه شي او رور یې پاتې شي نو بیا به رور ته ټول میراث میلاویږي. فإن كانت اثنتين بس که چېرته یې دا دواړه دوه خویندې دوه دي اوس فلهما الثلثان مما ترک نو یې به دې دواړو لره دوه درېیمې د هغه مال نه چې پرېښیي. دوه درېیمې معنی دا چې مال به په درې حصو کې تقسیم کړي نو دوه حصې به دوی ته پاتې شي. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء او كي وارثان رونه او خويندې نارینه او ښځې بیا خو واضح ده یو سړی مړ شو خویندې هم پاتې شو او رونه هم پاتې شو نو بیا په دې طریقه باندې به مال تقسیم کړي. فللذکر مثل حظ الانثیین نو د نارینه دپاره په شان د حصې د دوو ښځو دي. یبین الله لکم ان تضلوا بیانوي الله تاسو ته احکام خپل هسې چې ګمراه شئ. والله بكل شيء عليم او الله په هر شي باندې پوه دی. سورة المائده دا مدني سورت دی او په دې کې یو سل شل آیتونه او 14 رکوګانې دي. ډېر ناشنا سورت دی. دې ته سورة المائده م وایي سورة العقود ورته م وایي. مائده دسترخوان ته وایي ډک دسترخوان ته او په دې کې د عیسی علیه السلام هغه معجزې تذکره شوې ده چې هغه تعلق د دسترخوان سره ساتي. مخکې صورت کې الله هغه خبرې ذکر کړي چې د هغې سره معاشره ښه کېږي نو په دې صورت کې د حلال او د حرامو مسله به بیانوي چې ستاسو معاشره به هله برابرېږي چې کله تاسو د حلال او د حرامو تمیز وکئ. ځکه به په دې صورت کې بار بار دا ویل کېږي یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین آمنو یعنې الله یو مسله به ښایي موږ ته. بنیادي موضوع د دې صورت هغه دا دی چې حلال او حرام وپېژنئ او بیا دا خبره چې حلال هغه دي چې الله یې حلال کړي او حرام هغه دي چې هغه حرام الله یې حرام کړي. دغه شان په دې کې دا مسله هم ده چې کوم لوظونه تاسو د الله سره کړي دي او د خلکو سره هم کړي دي هغه به پوره کوئ. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ایمان والو پوره کوي لوظونه. ټول لوظونه پکې داخل شو. که لوظ دې د الله سره کړی د کلمه د توحید دا هم لوظ دی د الله سره چې الله صرف ستا بندګي وکومه. بیا د رسالت ته ګوهي چې اشهد ان محمد رسول الله دا لوظ دی چې یعنې زه به د دې پیغمبر په لار ځمه په ده به زما ایماني او زه به د ده تابعداري کومه. دا لوظونه به پوره کوې. په دې کې عام لوظونه هم داخل دي. هر چا سره چې لوظ وکړي الله یې پوره کوی. احلت لکم بهیمة الانعام حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره چارپایان د حیواناتو نه. بهیمة الانعام هغه څاروي چې خوراک وکړي بیا د خوراک د شخون ته د خولې له راولي او بیا پې شخون وایي. دې کې دننه ګوره اوښان بیزې ګډې
غوا میخه دا ټول پکې دننه رالو بعض وایي که نو میخه کوم ځای کې دلیل یې راوړه نو دا وکړه الله وایي ما ستاسو دپاره څاروي حلال کړي او میخه د غوا یو قسم دی الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لوستلی کېږي په تاسو باندې حرمت د هغې هر څاروی چارپایي ستا دپاره حلال دی مگر هغه چې الله یې حرمت بیان کړي هغه کوم شیونه حرام دي هم دې صورت کې را روان دي نو دې نه دا ثابته شوه بنیادي مسله ګرانو وروڼو او خویندو دا اهمه بنیادي قاعده یې د ساتئ ډېرې مسلې به ته اسانې شي اصل دا دی چې دا څاروي حلال دي مگر هغه چې الله او د الله رسول حرام کړي ښه اوس یو سړی دا وایي چې میخه حلاله ده نو دې په هغه اصل باندې ولاړ دی الله عام اعلان کړی چې دا حلال دی دلیل به هغه سړی ښیي چې څوک یې حراموي یو سړی چې میخه حرامه ده ته موږ وایو چې دلیل وښایه ځکه چې اصل د خوراک او د څښاک په شیزونو کې هغه حل دی اصل دی چې دا حلال دی لکه اوس یو سړی کیله خوري کیله یا مڼه خوري بل ورته وایي ته چې دلیل وښایه په دې باندې چې کیله حلاله ده دا څومره کم عقل دی اخو په هغه بنیادي قاعده باندې عمل کوي چې دې کې اصل دا چې دا حلال دی و چې څوک دا وایي چې کیله حرامه ده مڼه حرامه ده دلیل به دې ښیي دلیل به هغه نه ښیي غیر محل الصید وانتم حرم شی تاسو حلال ګڼونکي د شی تاسو نه حلال ګڼونکي د ښکار کله چې تاسو په حالات د احرام کې د احرام په حالت کې الله ښکار منع کړی نو الله وایي چې د احرام په حالت کې به ښکار ناروا ګڼئ غیر محل الصید شی تاسو نه حلال ګڼونکي د ښکار ان الله يحكم ما يريد بشک الله فیصله کوي هغه چې څه وغواړي یا بشک الله فیصله کوي د هغه څه چې ویې غواړي يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ایمان والو بیزتی مکوی د نخو د الله نخی د دین د الله دی بیزتی بنکه علامات الله د دین دی بیزتی بنکه ځکه امام حسن بصری رحمه الله وی دی که هر هغه کار راغی چې الله په حکم کړی دی او یې تې منع کړې ده مثلا ګوره شعائر الله کې دنه جوماتونه داخل دي د الله دین نښې دي دغه شان هغه څاروي چې حج له بوتلی کېږي دغه شان علما د علماو بېزتي به نه کوي ځکه چې علما د الله د دین نښې دي قرآن دیني کتابونه دا ټول پکې دننه رالو چې د دې بېزتي به نه کوئ ولا الشهر الحرام او نه د میاشتې عزتمنې شهر الحرام تفصیل مخکې تیر شوی دی په سورې بقره کې چې د کومې میاشتې دي الله وایي د هغې بېزتي به نه کوئ ولا الهدي او نه د قربانۍ د کعبې ته چې کوم څاروی بولی کېږي نو هغې ته به هم څه نه وایي ولا القلائد او نه د امیل والا څاروي هغه څاروی چې امیل ورته غاړه کې واچولی شي او بیا حرم ته د حج دپاره بوی کېږي نو د دې څارویو به عزت کوي ځکه چې د امیل چې ورته ور واچوي دا نښه دې دپاره چې وي دا د الله دپاره دی نو بیا به یې ته نه چیړي ولا آمین البیت الحرام او نه د اراده لرونکو د کور عزت والا څوک چې د الله د کور د بیت الله د کعبې اراده لري او په سفر باندې رواني د دې خلکو به عزت کوي یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا چې لټوي دوی فضل د رب خپل او رضا د خپل رب فضل لټوي دې دپاره روان دي او رضا د هغه واذا حللتم فاصطادوا او کله چې وځئ تاسو د احرام نه نو ښکار کوئ بیا ستاسو لپاره ښکار حلال دی ولا یجرمنکم شنآن قوم او تیز دي نه کړي تاسو لره دشمني د یو قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام په دې وجه چې دوی منع کړي تاسو د مسجد حرام نه ان تعتدو چې د حد نه تیر شئ ډېر ناشنا نصیحت الله کړی
بعض علما وایي چې د آیت د بعضو مشرکانو په باره کې نازل شوی چې جاهلیت په دور کې هغوی صحابه کرامو ته ډېر تکلیفونه ورکړي او بیا حج له روان وو. د دغې نه مخکې چې د مشرکانو داخله په مسجد حرام منع شي د هغې نه مخکې دوی حج له روان وو، نو مسلمانانو اراده وکړه چې دوی نه بدله واخلي. الله منع کړل چې نه څه به ورته نه وایي، ځکه چې روان دي کعبې طرف ته بس روان دي. دې کې بل اهم قانون هغه دا شو چې د یو قوم په دشمنۍ کې به دومره ننوځي چې د الله د حدودو نه پکې واوړي. لا یجرمنکم شنآن قوم، تیز دې نه کي تاسو لره دشمني د یو قوم چې تاسو د الله د کور نه منع کړي ان تعتدو چې د حد نه تېر شي. نه د حد ته خو به نه تېرېږي. صحیح دی د مکې مشرکانو ظلم کړی د مؤمنانو سره چې دی د مکې نه منع کړي، د خپلې ځمکې نه یې شړلي، خو ته خو به ظلم نه کوې که نه. وایي جي هغه د حد نه تېروته، هغه د حد نه تېروته، ته ولې د حد نه تېروځي. وتعاونوا على البر والتقوى، او مرسته کوئ د یو بل سره په نیکۍ او په تقوا کې. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، او مرسته مه کوئ د یو بل سره په ګناه او په ظلم کې. دا قانون دی ګوره. وتعاونوا على البر والتقوى، د نیکۍ په کار کې د یو بل سره مرسته کوئ، د تقوا په کار کې مرسته کوئ، د ګناه په کار کې به نه کوئ. واتقوا الله، ویریږئ د الله نه. ان الله شدید العقاب، یقینا الله سخت عذاب واله دی. حرمت علیکم المیتة، اوس الله اوس هغه شي نه بیانوي چې هغه یې حرام کړي دي. مخکې وایي که چې الا ما یتلى علیکم، مګر هغه چې لوستلی کېږي په تاسو باندې. اوس هغه څه دي چې هغه حرام دي؟ حرمت علیکم المیتة، حرام کړی شوې ده په تاسو باندې مرداره، والدم وینه، ولحم الخنزیر، او غوښه د خنزیر، وما اهل لغیر الله به، او هغه چې اواز پورته شي د غیر الله د نزدېکت دپاره په هغې باندې. دې وضاحت مخکې شوی دی ټولو. والمنخنقه، او هغه حیوان چې مرۍ یې خفه کړی شي، مرۍ باندې وله زور وکړو سای ترې وویستو، دا حرامه ده. والموقوذه، او ټکولی شوي، ویې ټکوي مړی کې. والمتردیه، او هغه چې راورغړي، څاروی د غر نه راولیدو او مړ شو. والنطیح، او پخکر وهلی شوی حیوان، بل څاروی پخکر ووی او مړ شي. وما اکل السبع، او هغه چې خوړلی درنده زناور، یو زناور یو درنده پې حمله وکړي ویې خوري، دی د لاسه مړ شي. الا ما ذکیتم، مگر هغه چې حلال کوي تاسو. الا ما ذکیتم دا بیا د دې منخنقه نه واله وما اکل السبع پورې شو. که دا حیوانات ژوندي ونیولی شي او بسم الله سره حلال شي نو بیا حلال دي. لکه اوس یو حیوان دی مرۍ وله چا خفه کړې ده، نیولې ده او بیا یې پرېښودو چې دی مړ شو، تا ته پته ولګي چې مړ نه سا پکې شتي، او ورلې بسم الله دی وي حلال دي که بیا حلال دی. دا شان ټکولی شوی دی یا رغښتی دی یا پخکر والی شوی دی چې سا پکې او ته حلال کړي بسم الله پې ووایې نو بیا دا حلال دی. وما ذبح على النصب، او هغه چې حلال کړی شوي په بوتانو باندې دا هم حرام دي. وان تستقسموا بالازلام، او حرام شوي دا چې تاسو تقسیم معلوموئ په غشو سره. مشرکانو کې یو کار دا و چې تقسیم به په غشو سره معلومو. په څنګه چې اوښه به یې حلاله کړه که نه، او لسو کسانو به کې پیسې اچولي، نو بیا به په غشو باندې برخې ولیکلې، په یو غشي به یې 2، په بل 5، په بل 3، بیا به یې راویستو، هر یو ته به یې وي منګي کې به یې وراچول، دا منګي نه به یې راویستو، ستا دومره برخه ستا دومره. یا دا دویم صورت یې دا دی چې کله به یو سړی په سفر باندې تو یا یو کار دپاره به تو، نو دوی یو غټ بابا او بوت و هبل هلته به ورلو د هغه منجور له هغه به ورله یو غش یې راویستو، په هغې به یې ولیکل وکه، بل به یې راویستو مه کوه،
بیا به هغه منګي کې ور واچول چې کوم یو به در راوایستو چې کوه یو به دی روان شو دا چې دا رب حکم دی مه کوه یو به دی پاتې شو الله وایي دا کارونه ناروا دي ذلكم فسق دا كارنا نافرماني دا لويا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ننورزنا وميد شو الكافران استاسو دا ديننا فلا تخشوهم واخشون بس ميريقي دا غوينا ويريقي زمانا اليوم أكملت لكم دينكم نن ورځ پوره کومه تاسو لره دین ستاسو دا آیت د عرفات په موقع باندې نازل شوی دی په حجة الوداع کې چې الله وایي ما دا دین پوره کو په دې کې رد دی په هغو باندې چې بس دغه کوشش او محنت یي چې په څه طریقه باندې دا دین زه نامکمل ثابت کړم والعیاذ بالله نو په هغه خلکو باندې رد دی په دې کې الله ما خو دین پورا کړی دی هره مسله په دین کې شته دا ساتي هره مسله دا په قرآن او حدیث کې شته اوس یو مولوي صاحب ته نه ده معلومه نو دا خو د هغې کمې قرآن او حدیث کمې خو نه واتممت علیکم نعمتي او پوره کومه په تاسو باندې خپل نعمت ورضیت لکم الاسلام دینا او غوره کړی ما تاسو لره اسلام دین الله به دین موږ مضبوط ساتي د مرګه پورې فمن اضطر في مخمصة بس څوک چې مجبور شو په سخت لوږه کې غیر متجانف لإثم چې نه دی کږېدونکی ګناه ته دا مسله ما سوره بقره کې ذکر کړې وه چې هغه سړی د حرامو نه خوړی شي چې په ده باندې سخته مجبوري راشي او بې ضرورت دې نه خوري او د مزو اخیستو دپاره یې نه خوري نو په ده باندې بیا څه ګناه نشتي فإن الله غفور رحیم نو یقینا الله بخونکی رحم کوونکی دی یسألونک ماذا احل لهم تپوس کوي دوی ستانه چې څه حلال شوي دي دوی لره قلت ورته ووایه احل لکم الطیبات حلال کړی شوي دي تاسو لره پاک شیزونه ملک صاحب مخکې ووایي که نه چې اصل دا دی په خوراک او څښاک کې چې حلال دي پاک شیزونه به خوري پاک ګوره هر هغه شی چې بدن ته نقصان رسوي ګندګي پکې پلیتوالی پکې شریعت هغه حرام کړی وما علمتم من الجوارح او هغه چې تعلیم ورکړی تاسو د ښکار کوونکو حیواناتونه مکلبین چې زغلونکي تاسو تعلمونهن مما علمکم الله خودنه کوي تاسو دوی ته د هغه څه نه چې خودنه کړې ده تاسو ته الله کومه دوره چې موږ کړې وه د تدبر القرآن په 2013 کال کې هغه واورئ په هغې کې ما دلته تفصیلي د ښکار مسایل بیان کړي دا مقام د تفصیل نه دی الله وایي که تاسو ښکار کوونکي حیوانات ځان سره وساتئ او په شرط دی چې هغو ته تعلیم ورکړئ ځکه چې تعلیم دې نه ورکړی نو خو ته به یې ولېږې ښکار له هغه به یو شی راونیسي او په خپله به تیم وخوري یا نور داسې څه کار به وکړي چې هغه نه دی په کار نو ځکه د هغې دپاره الله دلته را شرط ولګو چې تاسو به هغوی ته تعلیم ورکړئ بیا خورئ فکلوا مما امسکنا علیکم نو خورئ د هغې نه چې بند ساتلی هغوی ستاسو دپاره واذکروا اسم الله علیه او یادوئ نوم د الله په هغې باندې واتقوا الله ویریږئ د الله نه ان الله سریع الحساب یقینا الله زر حساب کوونکی دی
اليوم احل لكم الطيبات نن ورځ حلال کړی شوي دي تاسو لره پاک څیزونه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم او خوراک دا کسانو چې ورکړی شوی دی ورته کتاب حلال دی ستاسو دپاره. ودلته اوس دا بله مسله بیان شو چې د اهل کتابو اگر که مشرکانی د هغوی طعام او ذبیحې د مسلمانانو دپاره حلالې دي. ښه دا تپوس به نه کوي اگر که تا ته معلوم نه چې بسم الله به یې ویلي او که نه په دې الله موږ نه یو مکلف کړي ته دا معلومات وکړه. ها که بیا تا ته معلومه شوه چې دا د حلالولو طریقې غیر شرعي ده نو بیا هغه جدا مسلې دي. خو نور عام اوقاتو کې الله ته به دې نه مکلف کړی ته به دا معلومات وکړې نو د هغوی ذبیحه د هغوی طعام د زموږ دپاره حلال دی. وطعامکم حل لهم او خوراک ستاسو حلال دی د هغوی دپاره. والمحصنات من المؤمنات او پاک دامنې ښځې د مؤمنو ښځونه. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او پاک دامنې دا کسانو نه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب مخکې ستاسو نه. یعنې ستاسو دپاره پاک دامنې مؤمنانې ښځې حلالې دي د مؤمنانو سړو دپاره او پاک دامنې ښځې د اهل کتابو نه. دا مثلا مخکې ورته ما اشاره کړې وه په اهل کتابو کې چې کومې ښځې د زینا نه پاکې ځکه چې محصنات یې ویلی د زینا نه پاکې پاک دامنې نو د هغوی سره نکاح جایز ده. موږ د اهل کتابو د زنانو سره نکاح کولی شو په شرط د دې چې هغه زنانه پاکي پاک دامنې اگر که غوره نه دي اگر که غوره نه دي خو که څوک یې کوي نو جایز دي انشاءالله. اذا آتیتموهن اجورهن کله چې ورکوئ تاسو هغوی ته مهرونه د هغوی محسنین غیر مسافحین نکاح کوونکي به یې نه به یې بدکاري کوونکي ولا متخذي اخدان او نه به یې نیونکي د پټو یارانو. ومن یکفر بالایمان او چا چې کفر وکړو د ایمان سره فقد حبط عملو نو یقینا برباد شو عمل ده وهو فی الاخرة من الخاسرین او دی به په آخرت کې د تاوانیانو نه یي. اوس الله سبحانه وتعالی مخکې خو باطني طهارت بیان شو چې هغه حلال چیزونه او دلته اوس ظاهري طهارت بیانوي د اودس او د غسل مسله به بیانوي. يا أيها الذين آمنوا إيمان والو إذا قمتم إلى الصلاة کله چې تاسو پاسېږئ منځه ته کله چې اراده کوئ د منځه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق نو وینځئ مخونه خپل او لاسونه خپل تر څنګلو پورې وامسحوا برؤوسكم او مسح کوئ په ټولو سرونو خپلو وأرجلكم إلى الكعبين او وینځئ خپې تر ګیټو پورې. دا د اودس مختصر طریقه ده. وإن كنتم جنوبا فطهروا او که چېرته تاسو ناپاکه نو ځان ښه پاک کوئ په غسل سره. وإن كنتم مرضى او که تاسو بیماران او على سفر یا په سفر باندې او جاء أحد منكم من الغائط یا راشي یو تن ستاسو نه د اودس ماتي نه او لامستم النساء یا کوروالی کړئ تاسو د ښځو سره فلم تجدوا ماء او ونه مومئ اوبه فتیمموا صعیدا طیبا نو تیمم وکئ په پاکه خاوره فامسحوا بوجوهکم وایدیکم من بس مسه وکړئ په مخونو او په لاسونو خپلو د دې خاورې نه. موږ مخکې دا مسله بیان کړې وه او دا خبره موږ کړې وه چې څوک تفصیلي دا مسایل معلومول غواړي نو زموږ د بوزي چې کوم تفصیلي درسونه دي د مشکات د بلوغ المرام او د شان د بخاري دوره هلته موږ دا مسایل تفصیلا ذکر کړي دي.
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج نغواړي الله چې مقرر کړي په تاسو باندې تنګسیا ځکه خو دا خبره اسانه کړه د تیمم مسله به کې بیان شوه ولكن يريد ليطهركم مگر غواړي الله چې پاک کړي تاسو وليتم نعمته عليك او د دې دپاره چې پوره کړي خپل نعمت په تاسو باندې لعلكم تشکرون دې دپاره چې شکر وباسئ واذكروا نعمة الله عليكم او یاد کئ نعمت د الله په تاسو باندې د اسلام الله موږ له کړی د اوچت نعمت چې الله ورایه دي وميثاقه الذي واثقكم به او وعده د الله هغه چې مضبوطه کړې د تاسو سره اذ قلتم سمعنا واطعنا کله چې وی تاسو منګه واورېدل او تابعداري کوو منګه اوس کې سړی وي چې موږ کله د الله سره دا لوز کړی چې منګه واورېد او منګه تابعداري کوو نو دا یې ساتئ چې د کلمه د توحید د اقرار چې دی که نه دا یو لوز دی د الله سره چې منګه واورېده او منګ به منو اوس موږ کې هر سړی دا وایي چې لا اله الا الله لا اله الا الله څه مطلب ده خو دغه معنی دی که دا تا هغه لوز دی مضبوط لوز دی د الله سره کړی چې الله زه به بندګي صرف ستا کوم نو الله موږ ته هغه لوز رایادوي چې ګوره یاد کوي هغه لوز په هغه لوز باندې به ګوره مضبوط اوسئ واتقوا الله ویریږئ د الله نه ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله پوه دی په خبرو چې په سینو کې دي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو كونوا قوامين لله شهداء بالقسط شي تاسو مضبوط ولاړ د الله دپاره ګواهي کوونکي په انصاف سره پرون دې روایت موږ وضاحت کړو ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا او په جرم کې دیوانه چې تاسو لره دشمنی د قوم په دې چې انصاف ونه کوي د یو قوم سره د دشمنی د لاسه خو به انصاف نه پرېږدي که نه یو سړی دی ستا دشمن دی او فیصله یې راوړه مثال کې ستا مخې ته د بل کس سره وران دی نو ته به اوس څه کوې چې انصاف به پرېږدي ځکه چې دا سړی ستا دشمن دی نه نه اعدلوا انصاف کوي هو اقرب للتقوى دا ډیر نږدې کوونکی دی تقوا ته واتقوا الله ویریږئ د الله نه ان الله خبیر بما تعملون یقینا الله خبردار دی په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعده کړي د الله دا کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي لهم مغفرة واجر عظیم د دوی دپاره بخانه ده او اجر لوی دی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او هغه کسان چې کفر یې کړی دی او دروغجنې ګڼلي دي آیتونه زموږ اولئک اصحاب الجحیم دا کسان ورواله دي يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إيمان ولو یاد کئ نعمت د الله پتاسو اذ هم قوم ان يبسطوا إليكم أيديهم کله چې اراده وکړه څه خلکو چې راوږده کي تاسو ته خپل لاسونه فکف ایدیهم عنکم نو بنې کړل لاسونه د هغوی ستاسو نه واتقوا الله ویریږئ د الله نه وعلى الله فلیتوکل المؤمنون او خاص په الله دې ځان وسپاري مؤمنان دې کې اوس الله وایي چې هغه نعمت رعایت کوي چې یو قوم تاسو ته خپل لاسونه راوږدول چې تاسو ته نقصان در ورسوي الله وایي ما د هغوی لاسونه بند کړو اوس په دې کې اشاره کمې واقعي ته ده نو بعض علما دا وایي دې کې اشاره بعض علما دا وایي دې کې اشاره دغه عربي هغه واقعي ته ده چې هغه راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه توره واغسته
وی تا به زما نه څوک بچ کي هغه ورته الله به مې بچ کي یا په دې کې اشاره د بنو نذیر یهودو هغه واقعې ته ده چې هغوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د برې نه وي د کوټې نه به پې کمر راغوځار کړو الله هغه بچ کو یا دې کې اشاره د فتح مکې په موقع باندې یا د حدیبیه په موقع کې چې کله مشرکان د تنعیم د طرف نه رالو او حمله کوله نو الله هغه د صحابه کرامو په لاس ونیول نو الله وی رعایت کړي دغه نعمت ما تاسو بچ کړي هر وخت د مجرمانو نه اصل کې اشاره دې ته ده الله وی چې ای مؤمنانو په هر زمانه کې ما تاسو ستاسو د دشمن نه بچ ساتلی ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل او یقینا اغسطی والله مضبوط وعده د بني اسرائیلنا خوش الله سبحانه وتعالی د بني اسرائیلو خیانتونه وبیانوي او دا چې هغوی وعدې ماتې کړي وي لوزونه یې مات کړي الله د هغوی نه 15 وعدې اخیستې وي چې کله هغوی ماتې کړي نو الله په 15 قسمه سزاګانې هم راوستې وي بیا به الله سبحانه وتعالی د نصاراو تذکره کوي چې د هغوی نوم الله لوزونه اخیستې وو هغوی لوزونه مات کړي نو الله په هغوی باندې بیا 2 سزاګانې راوستې وي ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل او یقینا اخیستې وو الله مضبوطه وعده د بني اسرائیلونه وبعثنا منهم 12 نقيبا او مقرر کړو منګه د دوی نه 12 مشران د هر قوم خپل مشرو چې هغه د خپل قوم د طرف نه ترجمانی کوله وقال الله اني معكم او ویلی والله یقینا زستاسو سره یما الله غوی ته ویلو بني اسرائیلو ته وی زه ګوره ستاسو ملګری یما خو د هغې دپاره به شرطونه کله لئن اقمتم الصلاه که تاسو پابندي د مانځه کوئ وآتیتم الزکا او ورکوئ زکات وآمنتم برسلي او ایمان مو راوړو په رسولانو زما وعزرتموهم او مرسته مو کړه د هغوی واقرضتم الله قرضا حسنا او قرض مو ورکو الله ته قرض ښایسته یعنې د الله په دین کې مو خرچې وکړي دغه لوزونه دي الله به څه وکړي لوکفرن عنکم سیئاتکم خامخا لرې به کم ستاسو نه ګناهونه ستاسو ولأدخلنکم جنات او خامخا داخل بکم تاسو جنتونو ته تجری من تحتها الانهار چې بهیږي لاندې د هغې نه ولي فمن كفر بعد ذلك منكم بچا چې کفر وکړو وروستو د دې نه ستاسو نه فقد ضل سواء السبیل نو یقینا ګمراه شو د نیغې لارې نه هغوی د لوزونه مات کړو الله پې سزاګانې راوستې دغه 15 لوزونه دوی مات کړو الله پې ګوره لعنت وکړو د هر خیر نه محرومه کړل زړونه ولا سخت کړو د آخرت او د قبر د خبرونه به هیڅ اثر نه اخلي د تورات په تحریفونو کې اخته شو دا ټول الله طرف نه عذابونو ورسوی الله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم بس په سبب د ماتولو د دوی خپل لوز لره لعنت وکړو موږ په دوی باندې وجعلنا قلوبهم قاسيه او وګرځول موږ زړونه د دوی سخت يحرفون الكلم عن مواضعه بدلی خبرې د الله د خپلو ځایونو نه د دې وضاحت هم مخکې تېر شوی ونسوا حظا مما ذکروا به او هیره کړه دوی یوه برخه د هغې نه چې نصیحت ورکړی شوی دوی ته په هغې سره نصیحتونه بې اثر نه کوي الله وایي دا د الله هغه عذاب دی ځکه چې دوی لوزونه مات کړو بل دې ته ګوره چې همیشه به دا هم د الله عذاب دی چې همیشه به ته د دوی د خیانت نه خبرېږي خیانتګر قوم به دا او په دې به مشهور شي ولا تزال تطلع على خائنة منهم او همیشه به ته خبرېږي په خیانت د دوی باندې الا قلیلا منهم مګر لږ د دوی نه
فاعف عنهم واصفح نو معافي کوا د دوی نه او مخ واړوه د دوی د ملامت کولو نه. دا په هغه کې جهاد ورسره نه و. نو الله خپل پیغمبر ته وایي چې ستا ګاونډیان دي زه مخ ته واړوم. ان الله يحب المحسنين، یقینا الله مینه کوي د احسان کوونکو سره. ومن الذين قالوا انا نصارى، او دا کسانو نه چې وایي موږ نصارا یو. اوس د نصاراو تذکره د دوی حالم د یهودو په شان دی. اخذنا میثاقهم، اغستی و موږ مضبوط لوز د دوی نه، مضبوط لوزونه دوی هم د الله سره کړي. فنسوا حظا مما ذکروا به، نو هیر کړه دوی برخه د هغې نه چې نصیحت ورکړی شوی دوی ته په هغې سره. په دوی بیا نصیحتونه اثر نه کول، تلویزیونه یې مات کړو که نه. الله په کوم عذاب کې اخته کړل؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، نو تیز کو منګه په منځ د دوی کې، یا نو تیز کړه منګه په منځ د دوی کې دشمني او کینه الى یوم القیامت، ورځې د قیامت پورې. خپل اختلافات پکې دننه پیدا شو، د یو بل سره کینې شروع کړې، د یو بل سره دشمنیانې شروع کړې. دا پې الله عذاب راغی. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، او زر د چې خبر به ورکړي دوی ته الله په هغه څه چې دوی یې کوي. په دې باندې به اکتفا وکړو، او انشاءالله پر روان درس کې به په دویم نشست کې به د 15 نمبر آیت نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې منګه پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.